مینوالو ته یو تازه غزل ووایه. تازه غزل؟ یاره ډېره په موقع دې خبره وکړه. اوس مې په دې لاره یو تازه غزل ولیکلو. که راځه چې ویې ګورو چې څنګه دې لیکلی وي. بس دې نه پس نه د جنازو لږ اوس نه ځو بس دی. ولې وروره؟ مړه دا بېعزتي نه ده. دی زموږ په دا قسمت کې لیکلي یار. هغه خو پته لګي خو لکه مسله څه ده؟ مړه هغه شیخ ملتون کاکا دی که څه دی چې مړو. مړو یار زه ورغلم نو هغه که تابوت دی که څه وله و یارې کې یې بندولو. نو بیا؟ نو ما وی چې دا سړی خو به ډېر خراب شي دی کې. مې والا مې وی دا دې کې مه بندوئ د ګرمۍ نه به یې مړ کئ او ساه به یې بند شي. خبر خو نه نه ولې خیر ظالمه پرون د پهلوان کاکا سپی نه دی دوو سپو سره یې جنګولو او دواړه یې ورته ایثار کړي وی داسې وسنډل دواړه یې ووژل. نه مړه مړه که ډېر هم تکړه شي که نه د تاجولي کاکا سپي پسې نه رسي څه ظالم سپی دی. ولې هغه 3 سپي ایثار کړي. 3 سپي ایثار کړي یو پیشو ورپسې شو هغه یې نه شو ایثارولی. السلام علیکم ملګرو که موږ یو طرف ته وګورو نو روژه راله او بل طرف ته ګراني چې کومه ده د اسمان سره خبرې کوي ځکه غوښه پرون کوجه کې چې وه 400 کې وه اوس 800 کې ده نو د ګرانۍ باره کې د خلکو نه تپوسونه کوو. السلام علیکم ملګري میډیا والا یم. میډیا والا نو څه وکړمه غوښه کم ځای نه کم ځای ته ورسېده دې روژه کې ګراني راله ستا څه خیال دی؟ ستاسو د غوښې خبرې پرېږده د غوښه خاص هم نه شو اخیستی نه شو خوړی. د سبزۍ خبره ده لکه پرون د سبزۍ دوکان ته ورغلم نو سبزي ما ویلې ما باټه مې سبزي څه کې څه ریټ کې ده وایي سبزي خو ډېره ګرانه ده. ما نه به ویلو نه خورو رکه کراوه مې نه بس بې نو بیا د څه چلو کړو روژه ماتې دې ونه کړو؟ نه روژه ماتې مې خو سبزي مې راونه ډکله بیا مې کیلو لوګان واخیسته. د کوم ځای مصریان ډېر زیات تکړه وي؟ د بډا بیري نه ماړه د ټیله بند مصریانو به منې ډېر زیات تکړه دي یار. هغه څنګه؟ نو پرون ماله موټرسایکل خراب شوی و مړه په یو قانون مې نه شو سټارټولی بس دې لنډ مصري له مې وروستو یار هغه ورسره څه چل مې وکړو درز سټارټ یې کړو. څه مسله وه پکې؟ مسله خو پکې هېڅ هم نه وه خو بس یو 50 روپۍ خرچه پرې راغله. تا څه کم وکړل چې مسله پکې نه وه نو 50 خرچه پرې څه شي راغله؟ نو پټرول یې وله راواخېسته که نه داسې کې لکه کیله خوري هو که نه نو دا پوستکي هغه تیا خواږه که نه نو پوستکي دې څه لا خوا کوم ما له پته ده چې کیله ده پکې.